فتوح الشام. لومړی برخه. صحاباو دا قوی ایمان فتوح الشام کی شوی بیان. فتوح الشام د اصحابو د ایمان داستان. مغلوبا هغه کتابیان د کلیساو دغه پیروان د کلیساو دغه پیروان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد. د اسلام رڼا رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د الخادم سردار محمد د فتوح الشام د خپرونې سره ستاسو شاغلو او اغلو قربتوب کومه. هیله مند یم چې د خپرونې تر اخري شیبو پورې را سره عمل وسی. حشو پلاس د اسلام ولید ظالم خپل انجام. واوري دغه تاریخي ورونو، د الله تبارک وتعالى دا جاری او روان قانون دی چې کله په عالم کې د خزان د موسم د بادونو او هواګانو په وجه شنې ونی بوټي او فصلونه مړاوي سي او وچ سي، نو الله تعالی بیا په دنیا کې د بهار رنگینی راولي. ونی بوټي شنه سي، هر ځای ګلونه راوخیږي، د بهار رنگینی او خوشبویي په کائناتو کې په هر لوري خپري وريسي. او کله چې د لمر په ګرمو او تیزو شعلو کې د ځمکې کره جوړ سي، نو ابر کرم د رحمت وريځي د سمندرونو راوچت سي او لمر په مخ د خپل صادر نقاب واچوي. دغه شان کله چې په شپه کې توري تیارې په دنیا کې خوري سي او د هغې د تیارو په صادر کې چرته هم سپینوالی باقی پاتې نسی، نو لمر په خپل شغلو د تیارې دا صادر وشکوي او د دنیا په کټ کټ کې رڼاګانې خوري کړي. په قرآن عظیم الشان کې راغلي دي: لا تبديل لكلمات الله فلن تجد لسنة الله تبديلا. چې د الله تبارک وتعالى کلمې نه بدلیږي. او ای رسول صلی الله علیه وسلم، د الله تعالی په سنتو کې به هیڅ تبدیلی او بدلون ونه ویني. د دې قسم مبارک آیاتونو نه معلومیږي چې د ازل نه تر ابده پورې د الله تبارک وتعالى قانون هم یو وي، په دې کې هیڅ تغییر او تبدیلی نه راځي. کله چې په ځمکه کې ظلم او فساد او سرکشي شروع سي او چیرې هم امن او امان او سکون پاتې نسی، نو ناڅاپه د الله تعالی د رحمت ورځ راخوري سي او دنیا او د دنیا ټول مخلوقات د الله تعالی د رحمت باران باندې خړوب سي او د حق او د انصاف المر وزریږي. د دنیا نه د ظلم او د فساد تیاری ختم کړي او د حق او صداقت نور په کائناتو کې خفور ورسي، مایوسی ختم سي او په زړونو کې سکون، اطمینان او امید را پیدا سي. بالکل همدغه شان کله چې په دنیا کې د کفر او گمراهی ورځي خورې سوې او د توحید رڼا د شرک په سپېړه مړه سوه، د الله د وحدانیت په ځای د تسلیت جهنډۍ اوچتې سولې، 1 3 او 3 یو سو. د الله په کور کې 360 بوتان کښېښودل سول. د توحید رڼا ولاړه، د وحدانیت رنگ ختم سو، د وحدانیت پر رڼا باندې د شرک او کفر تیاری غالب سولې او په عالم کې د امن او امان په ځای فتنې او فسادونه خپاره سوله. په خیر او اصلاح خبره فسادونه شروع سوله. بې ګناه وړې نجنکۍ په قبرونو کې ژوندۍ ښخ کړل سولې. د ازادۍ په ځای د غلامۍ زنځیرونه غاړو ته پرېوتله. کوم خلک چې د سجدې دپاره پیدا سوي وه، هغه مخلوق ته سجدې وسولې. حرص او لالچ د انسانانو په رګ رګ کې خپور سو. د دنیا نه عدل او انصاف ختم سو. د یوم الستو وعده وشکول سوه، ټوکړې ټوکړې سوه. مخلوق د خالق نه باغی سو. هغه ځمکه چې د نیکانو او صالحانو بندگانو وراثت و، هغه د کفر او تسلیت د پرستانو په لاس راغله. د ظلم او د جبر او بې انصافۍ تورې د پوښو نه بهر سولې. د جاهلیت په وجه علم ختم سو. نو په داسې وخت کې د فاران د اوچتو غرونو لسره د الله اکبر چغې په عالم کې وګړنګېدلې. د حجاز د ریګستانونو نه د رحمت ورځې راوچتې سولې. د غار حرا نه یو مقدس او پاکیزه انسان د هدایت شمع روښانه کړه او د مکې او مدینې د ځمکې نه د جهان د خلقو د هدایت او لارښودنې دپاره الله تبارک وتعالی هاشمي او امي نبي پیدا کړي.
چې هغوی د دنیا د فلسفیانو ژبه ګونګه کړه او د دنیا د منطقانو منطق پایمال کړو. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام دعا وه او د حضرت عیسی علیه السلام زیری وه. یو کامل انسان، یو حکیم، یو مؤید من الله، یو هوښیار او عقلمند فلسفي او یو اولو العزم پیغمبر دنیا تشریف راوړو. قوم را جمع کړو او د الله د دین په لوري راوبلله. د عربو بت پرستو ته د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه سبق را یاد کړو کوم چې هغوی هیر کړی وو. یهودیانو ته هغه رڼا ور وښودله کومه چې حضرت موسی علیه السلام په کوه تور باندې لیدلې وه. د عیسویانو په مړو زړو کې دوباره روح ور واچولو. د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام تعلیمات را ژوندي کړه. لات او منات او عزات سجده کوونکو او ټیټېدونکو ته د الله تبارک وتعالی پاک او نیغه لاره وښودله. د شرک او د کفر تیارې د خلکو د زړونو نه وویستلې او د هغوی زړونه د ایمان د نور نه ډک کړه. وحشیانو د ژوند تیرولو طریقې زده کړې. کافران مؤمنان سوله، بت پرست بت شکن سوله، جاهلان عالمان سوله او بیوقوفه حاکمان جوړ سوله. کفر او سرکشي ختم سوله. زړونه د دشمنی او حسد نه او دماغونه د غرور نه پاک سوله. دشمنان دوستان سوله. د اختلاف او عداوت نامه او نشه هم باقی پاتې نسوله. او هغه کینور عربان چې یو ضدي قوم وو د اسلام په یو تار کې وپیول سول. د عبدالله د یتیم زوی اواز د حضرت اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ په شان او د عبدالمطلب د لاوارثه بچ اواز د حضرت جبرائیل علیه السلام د اواز په شان چیرې چې ورسېدی نو مړی یې ژوندي کړه او په عرب او عجم کې یو لوی انقلاب راوستی. د الله پاک د یو داسې بنده خبره چې هغه نه د پلار شفقت لیدلی وو او نه د مور بیبي مینه لیدلی وه او د الله پاک د یو داسې امي رسول خبرې چې نه یې تعلیم او تربیت لیدلی وو، نه یې درس او تدریس چا به هم چې واورېدلې نو هدایت به ورته ضرور نصیب سو. د عربو وحشان او ځنګلي خلک داسې تابعدار سوه گویا چې هغوی د اخلاقو او د تهذیب او تمدن حقیقي نمونې وي. د کائناتو هغه لوی مسلحه، د رشد او هدایت هغه مجسمې او د جهان هغه لوی او حقیقي رهنما او رهبر تر یو زمانې پورې قوم د ضلالت او گمراهۍ د کندې نه راوویستله او د نجات په لورې راویستله او د گمراهۍ د ګړنګونو نه د هدایت په بام وخېجوله. اخر د هجرت په 11 کال کله چې هغوی خپل پیغام ټول دنیا ته ورسولو او د هغوی د قوم خلق خپل دانا فلسفیان، حکیمان او خداشناس جوړ سوله. د حقیقت او معرفت خبرې شروع کړې او د دنیا مصلحانو له سبق ورکول شروع کړه نو هغوی هغه رڼا د خپل مخلصو ملګرو او نائبانو په لاس کې ورکړه او یو پاک سیاسی او اقتصادي فلسفه او د مذهب یو عظیم شان پاک او مقدس کتاب چې د مضامینو او عبادت په لحاظ سره خپل مثال په خپل وو هغوی ته حواله کړو او په خپل معبود د کعبه رب او د ټول عالم او کائناتو پروردگار لې تشریف یوړی او دوی ته هدایت وکي چې زما په طریقه او په سنتو ټینګ اوسي او کوم پیغام چې ما د رب الکائنات نه راوړی دی هغه د دنیا و هر ځای ته، هر لوی او هر ماشوم ته او هر اعلی او دانا ته ورسوي. صلی الله علیه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعین. ورونو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مخلص ملګرو صحابه کرامو د خپل آقا او مولا طریقه اختیار کړه. د رشد او هدایت بیرغ راواخستی، راوچت سوله او په ټوله دنیا باندې خپاره سوله. د توحید د حکومت جنډۍ د قیصر په محلونو او د کسرا په ایوانونو باندې ورپیدلې او د دنیا په هر کونج کې د الله اکبر نارې اوچتې سولې. د سمندرونو څپې مستې سولې. د فتح اوازونو سره د چین دیوال وخوځېدو. د بحر اقیانوس اوبه ودرېدلې او د دې د بهادر صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین د حیرت انگیز کوششونو جهاد فی سبیل الله او د حریت او تعجب نه د ډکو کامیابی په وجه د الله جل جلاله لنوم نه چغه ځنګلونو، دریابونو، دشت او بیابانونو آبادو ته او د غرونو اوچتو سکو ته ورسېده. د بتخانو نه هم د توحید اوازونه راوختله. د ګورجو نه هم د حق اوازونه راوچت سوه. د تسلیت جرړه ووتله. بتخانې ورانې سولې او هر ځای د یو الله جل جلاله عبادت شروع سو. په تشکدو کې د الله تعالی د پاک کلام رڼا راغله. د شرک او د بت پرستی تیارې د دنیا نه لرې سولې. په هر ځای کې د یو حق الله جل جلاله د نوم اخیستونکي او عبادت کوونکي پیدا سوله. یو موټی مسلمانان د دنیا په کونج کې خپاره سوله او د روم او د پارس لوی حکومتونه او بادشاهي ختم کړلې.
او په دغه غټو ملکونو کې د اسلام جنډۍ او بیرغونه وشات کړه. د اسلام دا غازیان او خادمان د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم اخیستونکي نور هم مخکې ولاړه او د قوي نه قوي او د مضبوط نه مضبوط سلطنتونو سره وجنګېدله او دغه سلطنتونه یې ټوکړې کړل. د شام فتوحات هم د مسلمانانو دغه کارنامو د سلسلې یوه کړۍ ده کومه چې امام محمد واقدي رحمت الله تعالی علیه را جمع کړې وه. اوس د مسلمانانو وینه یخه سوې ده. هاشمي حرارت د دوی په وجود کې پاته سوی نه دی. د الله تعالی په مینه مست هغه خلق چې د توحید بیرغ په لاس هغوی تر تور اوبو اسونه وزغلوله او اوس خلق په خپلو کورونو کې کښېنستل. هغه خلق چې هغوی د هندوستان په مندرونو کې او د افریقې په صحراګانو کې د الله تعالی د وحدانیت او شان نغمې ویلې اوس ګونګیان سوله. د توحید هغه علمبرداران چې د قیصر او کسرا د سلطنتونو فاتحین و نن په عیش او آرام کې پراته دي. د ازادۍ هغه شیدایان چې د تبلیغ په کار باندې مامور و نن هغوی د غلامۍ توق په غاړه اچولی دی. هغه شخصیتونه چې مغربي قومونه به د هغوی د نامې نه ویرېدله نن د هغوی غلامان دي. د شجاعت او بهادرۍ هغه نمونې چې د هندوستان غټ هندوان به د هغو د سیوري نه هم ویرېدله نن بزدله سوله. هغه لومړی جا او جلال، هغه بهادري او شجاعت، همت، عزم او استقلال او هغه هیر سوی سبق دوی ته د رایدول دپاره د دې کتاب ترجمه کولی سي. ممکنه ده چې د اسلافو د دې داستان له برکته یو ځل بیا دغه هوا ولګیږي او د نن دور مسلمانان د غفلت د خوب نه رابیداره سي، د خپلو اسلافو سنت را ژوندي کړي. ورونو دغه سلسله په سرسري نظر سره مه اورئ بلکې ښه ژور نظر پر وکړئ او دا واقعیات په ښه غور سره وګورئ او په دې خبره باندې غور او فکر وکړئ چې یو مسلمان به د څو سړو سره مقابله کوله او کامیابی به د مسلمانانو قدمونو ښکلول. د یرموک په میدان کې د 80 مسلمانانو د 80,000 کافرانو سره مقابله کول او فتح موندل څه معنا لري او په دغه 80 مسلمانانو کې 5 کسان د شهادت لوړ مقام حاصلوي او جانب مقابل 5,000 مشرکین د میدان څخه تښتي او 5,000 مرداریږي او جهنم ته رسیږي او یو څو زړورو مسلمانانو 10 لکه رومیان ته شکست ورکوي. په دې کې څه راز او مسلمانان د یرموک په میدان کې 4,000 د شهادت لوړ مقام حاصلوي او مشرکین 1,15,000 لاشونه په میدان کې پاته پرېږدي او د فرار او تښتې لاره غوره کوي او په تعاقب کې 80,000 مرداریږي او د دې نه زیاته اندازه په ناقومه سند کې ډوبیږي او د ډوبېدونکو شمیر نه دی معلوم چې زرګونه و او کلکونه او 40,000 نیول کیږي او الله تعالی جل جلاله د شرک او تسلیت جرړې غوڅوي او په قسطنطنیه کې هرقل او د هرقل باقی پوځیانو باندې انتهایی هیبت او رعب پریوزي او په ټولو رومیانو او د تسلیت بندگانو باندې ویره او ماتم وو. باوجود د دې چې د دشمنانو سره هر قسم جنگي وسله وه خو لیکن آخري فتح مسلمانان ته حاصله سوله. اخر دا څه خبره وه چې مسلمانان په کم شمیر کې وه او وسله هم ورسره د کافرانو مقابله کې ډیره کمه او کمزورې وه خو مسلمانان بیا هم په ټوله دنیا غالبه سوله. په دې باندې سوچ او فکر وکړي او د حقیقت بنیاد ته ځان ورسوي. بیا خپل په ځان کې همدغه څیز او خوبي پیدا کړي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په 10 کاله دور خلافت کې چې مسلمانانو کوم ملکونه فتح کړي وه د هغې ټوله رقبه 22,150,010 مربعه وه. اخر د دې څه وجه وه؟ دې باندې سوچ وکړي. در اصل دا د اسلام د تعلیم او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د پاکیزه صحبت اثر وو چې په هغوی کې بې مثاله همت، شجاعت، بهادري، استقلال او د ایثار او قرباني جذبه پیدا سوې وه. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم له فیض د برکت په حسن اخلاقو کې د انسانیت معراج ته رسېدلی وو او د ملکوتي صفتونو سره مصوف او مزین سوی وو. د نبی صلی الله علیه وسلم د بهترین تربیت په وجه د هغوی ایمانی طاقت دومره زیات سوی وو چې د دنیا لوی طاقتونو د دوی مقابله نسوه کولای او څوک هم چې د دوی د فتوحات د سیلاب په مخ کې راغلي دي هغوی د خس او خشاک غوندې لاهو سوي دي. که څوک دا وایي چې اسلام د تورې په زور خپور سوی دی نو بیا خو نبی صلی الله علیه وسلم یو ماشوم یتیم بیا وس او بیا پلاره وو. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غونی پهلوان او د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په شان سپسالار او د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه غوندي امیر د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په شان فاتح څه خبري مجبور کړه چې د حضرت عبد الله صاحب دی یتیم بچی ته سر ټټ کړي او خپل ځان او مال او اولاد یې ترنه قربانوله.
حضرات صحابه کرام چې د الله د حق او پاک دین د پاره څومره قرباني ورکړي وي او څومره کارنامې کړي وي هغه ټول به تاسو په دې سلسله کې واورئ. د شام فتوحات. ورونو حضرت شیخ ابو عبدالله محمد بن عمر واقدی رحمه الله محترم ابو بکر بن احمد رحمه الله نه روایت کوي او دا صاحب بیا د عمر بن عثمان بن عبد الرحمن او نوفل بن محمد و محمد بن عبد الله بن محمد او ربيعه بن عثمان او يونس بن محمد او مائن بن يحيى بن عبد الله او محمد بن عمر رافعي او معاذ بن محمد انصاري او عبد الرحمن بن عبد العزيز او عبد الله بن مجيد وغيرهم رحمهم الله تعالى نه روایت کوي چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت وکي او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو لومړی خلیفہ جوړ سو او داغه د خلافت په زمانه کې مسیلمه بن قیس کذاب د نبوت دعوا کوونکی او شجاع الود هم قتل سو او طلیحه شام ته وتښتیدی د امامه فتح هم وسوله امامه هم فتح سول بنو حنیفه قتل کړی سو او د عربو ټول خلکو د هغوی اطاعت قبول کړو. نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شام باندې د حمله کولو او د اهل شام سره د قتال کولو اراده و فرمایله. د دې مقصد د پاره یو ورځ هغه رضی الله تعالی عنہ ټول صحابه کرام را جمع کړه او هغوی ته داسې تقریر وکړي: حضراتو الله تعالی دې په تاسو باندې رحم وکړي. تاسو دا خبره یاد ساتئ چې الله تبارک وتعالى تاسو له د اسلام غوندي عظیم څیز درکړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړی یاست. ستاسو په ایمان او یقین کې زیاتوالی راوستی دی او کامله پوره فتح درکړه. الله تعالی په خپل قرآن مجید کې فرمایلی دی: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ژباړه نن ورځ ما ستاسو دین ستاسو د پاره مکمل کړي او پوره می کړي. خپل ټول نعمتونه په تاسو او خوش میکړو اسلام ستاسو د پاره دین او تاسو په دې خبره پوسی چې زموږ آقا رسول الله صلی الله علیه وسلم په شام کې د جهاد کولو اراده فرمایلی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوښتله چې هلته دی د کوشش او همت نه کار واخیستل سي، لیکن الله تبارک وتعالی هغه د خپل ځان په لوري وغوښتی. اوس زه تاسو ته دا خبره ښکاره کوم چې ما اراده کړې ده چې زه د مسلمانانو یو لښکر سره د هغوی د اهل او عیال سره د شام په لوري واستوم. نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې ماته د دې خبر را کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته په دې الفاظو ارشاد فرمایلی وو: ماته مځکه ښودل سوې ده، ما مشرق او مغرب ولیدی، نږدې ده چې کومه ځمکه ماته وښودل سي هغه به زما د امت په ملکیت کې راځي. اوس تاسو ټول جمع ماته دا مشوره راکړي چې ستاسو څه رایه ده. الله تعالی دې په تاسو رحم وکړي. د امیر المؤمنین د دې تقریر کولو نه پس ټولو په جمع ځواب ورکړي چې ای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلیفہ، موږ ټول ستا د حکم تابع یو. تاسو چې څنګه حکم کوي چیرې او کوم ځای ته چې تاسو د تللو حکم وکئ موږ هر وخت تیار یو، ځکه چې په قرآن پاک راغلی دي: اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ژباړه تاسو د الله او د الله د رسول او د خپل بادشاه اطاعت کوئ. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا جواب واوریدی نو ډیر زیات خوشحاله سو او هغه رضی الله تعالی عنہ د یمن د بادشاه او د عربو د سردارانو او د مکې معظمې د اوسیدونکو په نوم د یو مضمون خطونه ولیږله او هغه رضی الله تعالی عنہ داسې ولیکل: د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خط: بسم الله الرحمن الرحیم. لطرف د عبد الله عتیق بن ابي قحافه فلور د ټولو مسلمانانو السلام علیکم. د حمد او صلات نه پس زدا خبر ښکارا کوم چې زه په شام باندې د حمله کولو اراده لرم، د دې لپاره چې دغه پاک وطن د کافرانو او گمراهانو د قبضې نه راخلاص شي. په تاسو کې چې د هر چا د جهاد کولو اراده وي نو هغه له پکار دی چې ډیر زر د الله تعالی د اطاعت او فرمانبرداري لپاره تیار سي. د دې نه وروسته هغه دا مبارک آیات شریف هم ولیکي: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ژباړه تاسو سپک یا درانه یعنی لږ سامان وي او کډیر او د الله تعالی په لار کې د خپل مالونو او ځانونو سره جهاد کوي. امیر المؤمنین دا خطونه د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص خادم وو په لاس ولېږله او د دې خطونو د جواب په انتظار کې کښېنستی. جابر بن عبد الله وایي
چې لږ ورځې پس انس بن مالک رضی الله تعالی عنه تشریف راوړ او د اهل یمن دراتلو زیری واورولو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ما کوم سړي ته ستا حکمنامه ورسوله نو هغه فوراً د الله پاک اطاعت او ستا فرمان قبول کړي. هغه خلک د پوره جنگي ساز او سامان سره ډیر ژر ستاسو په خدمت کې حاضرېدونکي دي. یا امیر المؤمنین زه د هغوی نه مخکې تاسو ته ځکه راغلم چې په تاسو باندې زیری وکم چې هغوی په خوشحالۍ باندې د جهاد فی سبیل الله دپاره تیار دي. دغه خلک د یمن سرداران دي او ډیر بهادر او غټ شخص دي، سره د اهل او عیال را روان دي، ډیر ژر به راورسیږي. تاسو د هغوی د ملاقات لپاره تیار سئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا واورېده نو ډیر زیات خوشحاله سو. دا ورځ خو تیره سوله. په دویمه ورځ سهار وختي خبر راغی چې مجاهدین راورسېدله. د مدینې خلکو چې دا ولیدله نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر سوله او هغه ته خبر ورکړي. نو د رضی الله تعالی عنه نور خلک هم له ځانه سره کړه او دغه مجاهدینو د استقبال لپاره د هغوی و مخ ته ورغی. لږ ساعت پس د مجاهدینو ډلې راښکاره سولې. هر قوم او قبیله خپل بیرغ په لاس کې اوچت کړی وو. یو بل نه مخکې وروسته خوشحاله روان و. کوم وخت چې لښکر راورسېدی نو د ټول نه مخکې د حمیر د قبیلې خلک را روان و چې زغرې اغوستې وې او بهترین او اعلی جنګي ساز و سامان ورسره و. قیمتي تورې ورسره وې. د دې قبیلې سردار ذوالقلاع الحمیري و چې پټکه یې وهلی و. کوم وخت چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نږدې سو نو امیر المؤمنین ته سلام وکړي او خپل قومیت غیرت عرب یې ورته وکړي او یو څو شعرونه یې وویل. د شعرونو ترجمه: زه د قوم حمیر نه او کوم خلک چې زما سره دي دا د اعلی حسب و نسب سره تعلق لري او په جنگ کې د ټول نه مخکې تلونکي دي. د زمري غوندې زړور او د بهادرانو سرداران دي. د جنگ په وخت کې غټ بهادران او پهلوانان تر خپل توري لاندې راولي. زموږ خوی بوی او عادات د توري د چلولو د دشمن د قتلولو دی او ذوالقلاع په دې ټول منصبدارانو باندې سردار مشر دی. زموږ لشکر راغلی دی. روم او شام زموږ مسکن دی. دمشق زموږ دی. دغه خلک به موږ قتل کړو او ژورو کندو کې به یې وغورځوو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا واورېدله نو مسکی سو تبسم یې وکړ او حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویله: ای ابوالحسن، آیا تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا نه واورېدلې؟ هغه فرمایلی و کوم وخت چې د حمیر قبیله د خپل اهل او عیال سره راسي نو مسلمانانو ته به د دوی د فتح زیری ورکړي چې مسلمانان به په ټول مشرکینو باندې فتح بیا مومي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایله چې تاسو رښتیا وویله، ما هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم دغه شان اوریدلی و. حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي چې کله د حمیر قبیله د خپل اهل او عیال او ساز سامان سره تیر سوله نو په هغوی پسې د مزهج قبیله خلک چې په انتهایی بهترینو او قیمتي آسونو سپاره و، نری او باریک نیزې په لاس کې وې، د قیس بن حبیره المروي په مشرۍ کې راورسېدله. دا سردار هم چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نږدې راغی نو امیر المؤمنین ته سلام وکړي. خپل او د خپلې قبیلې پیژندګلوي ورته وکړه او دا شعرونه یې وویله. ترجمه: زموږ لښکر ډېر ژر ستاسو په خدمت کې حاضر سو. موږ د قلعه مراد د تاج مالکان یو. موږ ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. موږ ته اجازت راکړئ چې په خپلو تیرو ترو د رومیانو سرونه پرې کړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دوی ته دعا وکړه او دوی مخکې تیر سوه. د دوی نه وروسته د تورا قبیله پوځ را روان و چې د هغوی سردار حابس بن سعید الطایی و. کوم وخت چې حابس امیر المؤمنین ته نږدې راغی د ډیر تعظیم له وجې د آس نه راکښته سو او د پیاده راتلو اراده یې وکړه. لیکن امیر المؤمنین هغه ته قسم ورکړي چې د آس نه مه راکښته کیږه. خو کله چې حابس نږدې راغی نو سلام یې وکړي او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مصافحه وکړه. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د هغه او د هغه د قوم شکریه ادا کړه. د دې نه پس د قوم اوزد یو غټه ډله راغله. د دې ډلې سپسالار جندب بن عمرو الدوسی و. د دې ډلې او قوم سره حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه هم په ترکش کې غشي اچولی او ولاړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه په دې حال کې ولیدی نو وی خندله او امیر المؤمنین و فرمایله چې ته ولې راغلی؟ ته خو د جنگ د فن واقف نه یې. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایله: ای صدیقه رضی الله عنه، لومړی خبره دا ده چې زه ځکه راغلی یم چې د جهاد په دې ثواب کې شامل سم، او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله العزیز د شام میوې به هم وخورم. امیر المؤمنین چې دا خبره واورېدله نو ډیر زیات یې وخندل. خیر
د دې نه پس د میسره بن مسروق العبسی په مشرۍ کې د بنو عبس او د هغوی نه وروسته د کنانه قبیلې خلک چې د هغې مشر سردار فصم بن عاصم الکنانی و راغی. د یمن د دې ټول قبیلو سره چې دلته راغلي وې د هغوی اولاد، مالونه، ښځې، اسونه او اوښان او غیره موجود وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا شان او شوکت ولیدی نو بیا حد ډیر خوشحاله سو او د الله تعالی شکر ادا کړي. د مدینه طیبې نه چاپیره هر یو قبیله بیل پړاو واچوي. خلک ډیر و نو د دوی د کثرت په وجه هلته یو لوی رش جوړ سو. د خوراک، څښاک او د اوسېدلو او ناستې پاس د ځایي قالت پیدا سو. اسونو ته خوراک ورکولو کې هم تکلیف را پیدا سو. د دغه قبیلو سردارانو چې دا حال ولیدی نو په خپلو کې مشوره وکړه چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې به حاضر سي چې دلته د رش په وجه د سامان رسته او د اسونو د دانې او وشو او غیره سخت تکلیف دی. لہذا تاسو موږ ته د شام په لور د تللو اجازه راکړي. د دې صلاح مشورې نه پس دا حضرات د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر سول او د سلام کول نه پس وهغه رضی الله تعالی عنه ته مخامخ کښېنستله. دوی یو بل ته کتله چې د خبرې شروع څوک وکړي. اخر قیس بن حبیره المرادی خبر شروع کړه. هغه وویله یا امیر المؤمنین تاسو چې د کوم کار د پاره کړی دی موږ دغه حکم د الله تبارک وتعالى او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې او د جهاد په شوق کې فورا قبول کړي. اوس د الله تعالی په فضل سره زموږ لشکر پوره تیار دی. ساز سامان را سره هم د جنگ کول د پاره پوره دی. ستاسو شار زموږ د اسونو، کچرو او د اوښانو د پاره تنگ او د پوز د ضرورتونو د پاره ناکافي دی چې د دې په وجه زموږ پوز لشکر ته تکلیف دی. لہذا موږ ته د جنگ کولو اجازه راکړي او که چیرې ستاسو اراده د جنگ کولو نه وي او د څه مصلحت په وجه مو اوله اراده منسوخه کړې وي نو بیا موږ ته اجازه راکړي چې خپل وطنو ته ولاړ سو. دغه شان د هرې قبیلې مشر نمبر په نمبر خبره وکړه. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د دوی د خبرې واورېدلې نو بیا فرمایله چې ای د یمن او د مکې معظمې خلکو په الله قسم چې ما تاسو تکلیف رسول نه غوښتله بلکې زما مطلب صرف دا و چې تاسو ټول راجمع سي او تاسو ډله ښه مضبوطه سي. هغوی عرض وکړي چې یا امیر المؤمنین یوه قبیله هم د راتلو نه باقي نه ده پاتې. ټول راغلي دي. په الله بروسه وساتئ او پر امید وسی او موږ ته د تلو اجازت راکړئ. د اسلامي لشکر روانېدل. ورونو حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبرې واورېدلې نو فورا ودرېدی او د نورو غټو صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین مثلا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نوفل رضی الله تعالی عنهم او د اوس او د خزرج د قبیلو سره یو ځای پیاده د مجاهدینو د دې لشکره سره د مدینې نه بهر ووتی. خلکو چې دوی ولیدله نو د ډیر خوشحالۍ نه چیغې کړلې او د الله اکبر په اوچتو نارو سره یې د دوی استقبال وکړي. د تکبیر دا اوچت اوازونه د غرونو سره وجنګېدله او غرونه هم د دوی تکبیر جواب په تکبیر سره ورکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په یو اوچت ځای باندې ودرېدی چې ټول ته په نظر باندې راتلی. امیر المؤمنین چې په دې اسلامي لشکر یو نظر واچوي نو مځکه د خلکو نه ډکه وه. هغه چې ولیدله نو ډیر زیات خوشحاله سو او په ژبه مبارکه دا دعا جاری سوله ای رب ته دې خلکو ته صبر عطا کړه، د دوی سره مدد وکړه او دوی د کافرانو د شر او پنجې نه بچ وساته. د دعا نه پس امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټول نه لومړی یزید بن ابي سفیان راوغوښتی. یو پوځي نشه ورله ورکړه او پر زرو پوځیانو باندې امیر مقرره کړي او د دې نه پس ربیعه بن عامر رضی الله تعالی عنه چې د بن عامر د قبیلې سره تعلق درلودی او په ټول حجاز کې د بهترین شهسواری د پاره مشهور و نو د راوغوښتی. هغه هم د یو زرو سپرو پوځیانو امیر مقرره کړي او یو پوځي نشان ورته ورکړي. د دې نه پس امیر المؤمنین یزید بن ابي سفیان ته وفرمایله چې دا ربیعه بن عامر د لوی عزت قدر بزرګي او شرافت خاوند دی. ته د بهادرۍ میړانې د رای او په دشمن باندې د سختې حملې نه ښه واقف یې. ما دی ستا سره کوي او ته مې په ده باندې حاکم کړې. ته د جنگ په وخت کې د ده پوځي دسته د ټول نه مخکې وساته. په هر کار کې د ده سره مشوره کوه او د ده د رای خلاف کار مه کوه. یزید وویله چې ما ته دا ټولې خبرې قبولې او منظورې دي. دواړه لشکرې تیارې سولې
او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې حاضر سو. یزید بن ابي سفیان او ربيعه بن عامر په اسونو سپارس ولا او د خپل پوځي دستونه مخکې روان سول. کوم وخت چې د دواړي لشکرې د هغوی په خدمت کې حاضر سولې نو د رخصتۍ په وخت کې امیر المؤمنین پیاده د خلکو سره روان سو. یزید بن ابي سفیان عرض وکړ: یا امیر المؤمنین، د الله تعالی د غضب نه شرم او حیا راځي چې موږ سپاره یو او تاسو پیاده روان یاست، یا خو تاسو هم سپاره سئ یا موږ ته اجازه راکړئ چې موږ هم پیاده روان سو. خو هغه رضی الله تعالی عنہ وفرمایله چې زه نه سپریږم او نه تاسو ته د کښته کېدلو وایم. زه د خپل پیاده تګ اجر امید د خپل مولای کریم نه لرم. لہذا امیر المؤمنین تر ثنیة الوداع پورې پیاده تشریف یوړی. هلته امیر المؤمنین ودرېدی. یزید بن ابي سفیان را مخکې سو او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې عرض وکړ. وی ویله: یا امیر المؤمنین، موږ ته څه نصیحتونه او وصیتونه وکړي. د رضی الله تعالی عنہ وفرمایله چې کله کوم ځای ته روان سي په تلو او سفر کې په خپلو ملګرو سختي مه کوئ. خپل قوم او خپلو سړو ته سخته سزا مه ورکوئ. په هر کار کې خپلو کې مشوره کوئ. عدل او انصاف کوئ. د ظلم نه ځان وساتئ، ځکه چې یو ظالم قوم هم فلاح نه ده موندلې او نه یې چیرې په یو قوم باندې فتح موندلې ده. د قرآن پاک چې کوم ارشادات په هغې باندې عمل کوئ. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. سورة الانفال ژباړه: ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، کله چې تاسو د کافرانو جماعت سره مقابله کوئ نو په شا مه تښتئ، ځکه چې کوم سړي په داسې وخت کې وتښتي مګر په شاته تښته په داسې صورت کې جایز دی چې تښتېدل نیت یې نه وي، بلکې د جنگ ترتیب بدلول دپاره وروسته کیږي یا خپلې ډلې سره قوت حاصلولو په غرض چې بیرته به پر کافرانو حمله کوي. په دغو صورتونو کې صف نه وروسته کېدل د جنگ نقشه بدلولو په غرض روا دي. د دې صورتونو نه علاوه که څوک د میدان نه په شا سوله نو ګناه کبیره ده. دغه کس د الله جل جلاله په غضب یعنی الله جل جلاله په قهر غصه اخته کړ سول، او کله چې په خپل دشمن غالب سي یعنی فتح حاصل کړي نو ماشومان، بوډاګان، زنانه او نابالغ انسانان مه قتلوي. د کجورو اونو ته نقصان مه رسوي، فصلونه مسوځي او میوهدارې اونې مه وهئ. د حلالو ځناورو نه علاوه نور ځناور مه حلالوئ. کله چې تاسو د دشمن سره څه عهد وکړئ، څه وعده وکړئ نو وعده خلافي مه کوئ. کله چې صلح وکړئ نو د صلح د نامه پابند اوسئ او یاد وساتئ چې تاسو به داسې خلک هم ووینئ چې په خپلو عبادتخانو کې ګوښهنشیني سوي وي، او دا ګوښهنشیني او خلوت به په خپل خیال او ګمان کې د الله تعالی د قرب ذریعه ګڼئ. هر کله چې داسې خلک ووینئ نو په هغوی هم غرض مه کوئ، ځکه چې دا د خلوت او تنهایی ژوند هغوی د ځان لپاره بهتر ګڼلی. لہذا تاسو د هغوی عبادتخانې مه ورانوئ او هغوی مه قتلوئ. تاسو به یو بل قوم هم ووینئ چې هغه خلک به د شیطان ډله او د صلیب بندیان وي، د سرونو منځونه به یې خرولي وي او د هغوی خریلي سرونه د قطاع یعنی د سنګخاره ځناورو د کور په شان دي. د دغه خلکو په سرونو خپلې تورې تیرې کړئ یعنی ویې چلوئ باندې. دوی سره تر هغه پورې وجنګېږئ تر څو چې دوی اسلام نه وي قبول کړی یا یې جزیه نه وي ورکړې. تر هغې پورې دوی مه پرېږدئ. اوس زه تاسو په خدای باندې سپارم. الله حافظ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا وویله او هغوی رضی الله عنهم سره مصافحه وکړه او بیا یې د ربيعه بن عامر سره مصافحه وکړه او بیا فرمایله: یا ربيعه، تا د بني اسفار په مقابله کې خپل بهادری وښودله او د خپل عقل نه کار واخله. الله تعالی دې تا په خپلو ارادو کې کامیاب کړي او الله تعالی دې موږ او تاسو وبخشي. ورونو، وای چې د اسلام دا لشکر خپل منزل مقصود طرف ته روان سو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره د خپل ملګرو مدینه منورې ته واپس بیرته راغی. یزید بن ابي سفیان چې د مدینه منورې نه څنګه ووتی نو آس ته فونده ورکړه او خپل لشکر هم د ځان سره تیز کړ. ربيعه بن عامر د په دې کار اعتراض وکړ او وی ویله
چې امیر المؤمنین خو موږ ته دا ارشاد فرمایلی و چې په لاره ورو ورو ځئ او په تلو کې سختي مه کوئ. د دې په ځواب کې یزید بن ابي سفیان وویله چې دا خبر رښتیا ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رخصتولو په وخت کې موږ ته همداسې حکم راکړی و او فرمایلی و چې په تلو کې ډیره سختي مه کوئ. لیکن څنګه چې امیر المؤمنین موږ د جنگ دپاره لیږلي یو، دغه شان هغوی وړاندې وروسته نور پوځ هم لیږل غواړي. د دې وجې نه زه غواړم چې د ټول نه اول زه شام ته ورسم. ممکنه ده چې د دویم لښکر ته رارسېدو پورې موږ ته څه ناڅه فتحه حاصله سوې وي چې د هغې په وجه به موږ ته 3 فایدې یعنې ګټې حاصلې سي. اول د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم رضامندي، دوهمه د خپل خلیفه یعنی امیر المؤمنین خوشحالي، او دریم د غنیمت مال ان شاء الله تعالی. ربيعه بن عامر چې دا واورېدله نو بیا ویله چې زه ولاړ سه څنګه چې ستا خوښه وي. ټول طاقت او قوت د الله جل جلاله په اختیار کې دی. څه ناڅه د وادي القرا د ابترع علاقې مضافات الابترع په لار روان سو د دې دپاره چې د تبوک او جابیه په لاره دمشق ته ورسیږي. ورونو، واقدي رحمه الله فرمایي چې دا خبره د بعضې عربي نصرانیانو په ذریعه چې مدینه طیبه کې اوسېدل د روم بادشاه هرقل ته ورسېدو. هغه خپل وزیران او مشران را جمع کړه او ورته وویله چې ای بن اصفر، تاسو پوسئ چې اوس تاسو او تاسو ملک شان شوکت جاو جلال بربادي او هلاکت ته نږدې سوله. کله چې تاسو د خپل دین د احکاماتو پابندي او په حدود الله چې په انجیل شریف کې ښودل سوي قایم وي، نو په هغه وخت کې د دنیا کوم بادشاه هم په تاسو او تاسو په ملک شام باندې د حمله کولو کوشش کړی دی نو د ناکامۍ سره مخ شوي دي او تاسو همیشه غالب سوي واست. تاسو ته یاد دي چې کسرا بن هرمز د پارس د لشکره سره په تاسو باندې حمله وکړه، لیکن په تشت باندې ولاړی. ترکیانو په تاسو حمله وکړه، شکست یې وخوړی. جرامقه قوم هم په تاسو حمله کړې وه چې هغوی هم ماته وخوړل او وتښتېدله. اوس تاسو د دین په احکامو کې تغییر او تبدیل راوستی دی. د الله تعالی د دین په احکاماتو کې مو بدلون راوستی دی، ظلم مو اختیار کړی دی. د دې وجې نه تاسو مجرمان سوي یاست. اوس الله تعالی په تاسو داسې قوم مسلطه کوي چې د چا په یاد او شمار کې هم نه وو، او په دنیا کې د دوی نه زیات ضعیف او کمزوري قوم بل نه وو. د دوی په باره کې چیرې هم زموږ په زړونو کې دا خیال هم نه راغلی چې دا خلک به راځي زموږ په ملک کې به زموږ سره جنگ او مقابله کوي. حقیقت دا دی چې دا خلک قحطي او لوږې دلته رارسولي دي او د دوی د پیغمبر خلیفه دوی دلته راستولي دي چې زموږ نه دا ملک په زوره واخلي او موږ د دې ځای څخه وباسي. او بیا هرقل چې د جاسوسانو په ذریعه څه اورېدلې وه او معلوم کړې وه هغه ټول یې ورته بیان کړه. د دې خبرو په اورېدلو سره د هغه ټولو وزیرانو او مشرانو په یوه اواز وویله چې ته موږ ته اجازت راکړه چې موږ د هغوی مقابله وکړو. هغوی به چیرې هم په خپل مقصد کې کامیابه نسي. موږ به تر هغې د دوی سره جنگ کوو تر څو مو چې د دوی د خپل نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم ښار ته نه وي رسولي، او موږ به په دوی کې یو کس هم پرې نږدو، یعنی یو کس به هم ژوندی نه پرېږدو، او تر دې پورې چې د دوی کعبه به هم ورانه کړو. ورونو، واقدي رحمه الله فرمایي چې هر کله هرقل د دوی دا جوش او جذبه ولیدله نو د جنگ د فن واقف او د بهادرو 8,000 ځوانانو یو پوځ یې تیار کړي. پر دوی باندې 4 داسې سرداران او سپسالاران چې د جنگ په فن کې ښه ماهر و مقرره کړه. اول باطلیق، دویم د ده ورور جرجس، دریم د شرطا والی لقا بن شمعان، او څلورم حاکم غزه او عسقلاني سلیاوه. دا 4 واړه سړي په بهادرۍ او شجاعت کې ضرب المثل وه. دوی جنگي وسله ساز و سامان او غیره تیار کړه. خپل رعب، داب او زیب او زینت یې وښودی. مشر پادري د دوی دپاره د فتح او د نصرت دعاګانې وغوښتلې. پادري داسې دعا وکړه: ای الله، په موږ دواړو ډلو کې چې څوک په حق باندې وي د هغوی مدد او نصرت وفرمایه. په کلیساګانو کې خوشبویانې ولګول سولې. د معمودیې اوبه د تبرک دپاره چړکاوې سوې. ورونو، معمودیه اوبو هغه اوبو ته ویل کیږي چې د تبرک په توګه د مریدانو په رس شیندل سوي دي. د دې نه پس بادشاه خپله دوی رخصت کړه. د لارې ښودلو دپاره یو عربي نصراني د دوی نه مخکې تلی. امام واقدي رحمه الله فرمایي چې د یاسر بن حسین بیان دی چې حضرت زید بن ابي سفیان د رومي لښکر نه 3 ورځې مخکې د تبوک مقام ته سره د خپل پوځ رسېدلی و. په 4مه ورځ د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین اراده وه چې نور مخکې ولاړ سي، چې د لارې نه دوی ته دوړې په نظر راغلې. دا یې چې ولیدله نو مسلمانان بیداره سوله.
حضرت زید بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنہ د زر صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یو دسته د ربیعه بن عامر په مشرۍ کې په یو مرچه کې پټ کښېنوله او زر کسان مخامخ ودروله. د جنگ د پاره صفونه جوړ کړله، مجاهدینو ته څو نصیحتونه بیان کړه، د الله تعالی د نعمتونو ذکر ورته وکړي او وی فرمایله یاد ساتي الله جل جلاله ستاسو سره د مدد وعده فرمایله ده. ډیر ځلې ستاسو د مدد د پاره الله تعالی فرشتي را لېږلي دي. قرآن پاک فرمایي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. البقره 290 آیات. ژباړه: ډیر ځل کم او کوچنی جماعت په غټ جماعت باندې د الله تعالی په حکم غالب سوی دی او الله تعالی د صبر کوونکو ملګری دی. موږ آقا او مولا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جنت د تور د سور لاندې دی. د اسلام غازیانو شام ته چې د جهاد لپاره د بني سفر د مقابله لپاره لومړی کوم لشکر راغلی دی نو هغه ستاسو لشکر دی. اوس که د مسلمانانو بل لشکر ستاسو سره ملاو سي نو د هغې مثال په صرف د یو معاون او مددګار وي. تاسو ته هم پکار دی چې هغه وکړئ د کوم څخه چې ستاسو نه د مسلمانانو امید دی. تاسو به ډیر احتیاط کوئ ځکه چې دشمن ستاسو مقابل کې دی. نن تاسو د الله د دین مدد وکړئ، الله تعالی به ستاسو مدد وکړي. حضرت زید بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنہ لا دا نصیحتونه کوله چې د رومیانو پوځ را ورسېدی. صحابه کرام چې په کم شمیر کې ولیدله نو خیال دا وکړي چې بس هم دومره پوځ دی. په خپل ژبه کې یو بل اوازونه وکړه چې کوم خلک ستاسو په ملک باندې قبضه کول غواړي، ستاسو عزت او ابرو د خاورو سره خاوري کول غواړي او ستاسو بادشاهان قتلول غواړي، هغه خلک راګیر کړي، د صلیب نه مدد وغواړي او یو دم یې په مسلمانانو باندې حمله وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږو او بهادرو ملګرو ډیر په همت او میړانې سره د رومیان د حملې ځواب ورکړ. سخت جنگ شروع سو، تر ډیره وخت پورې جنگ جاری وو. رومیان د خپل ډیروالي کثرت په وجه غالب سوله او د هغوی دا خیال پیدا سو چې ګنې مسلمانانو شکست وخوړی او موږ ته فتح حاصله سوه چې ناڅاپه ربیعه بن عامر د خپل پوځ سره راښکاره سو، د خپلې پټې مورچې نه بهر راووتی، د نعره تکبیر الله اکبر چغې وهلې او په اوچت اواز یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویی. په عربي آسونو باندې سپاره وه. دا زمریان چې راښکاره سوله نو د دوی زورداره اوازونه لکه د تندر په شان وګړنګېدله. ربیعه بن عامر او د پوځ چې ناڅاپه زورداره حمله وکړه نو رومیان ورخطا سوله، همت یې بایلود، پښې وښویېدلې او الله تعالی په دوی باندې داسې روب واچولو چې میدان یې پرېښودی او وتښتېدله. د ربیعه بن عامر نظر په باطلیق باندې پرېوتی چې خپل لښکر ته یې د جنگ ترغیب ورکوي. ربیعه بن عامر ورمخکې سو او ډیر په همت او بهادرۍ سره یې هغه داسې په نیزه ووهی چې نیزه د هغه د بدن نه پورې وورې ووتله. باطلیق بېهوشه سو، را پرېوتی. رومیانو چې دا حال ولیدی نو میدان یې پرېښودی او وتښتېدله او میدان مسلمانانو ته په لاس ورغی. قدرمن اوریدونکو، دا و د فتوح الشام لومړی برخه چې پر همدغه ځای پای ته ورسېدله. دا چې په راتلونکې برخه کې به کوم حالات مخته راځي هغه به انشاء الله په دوهمه برخه کې واوري. نور مو پر رب جل جلاله سپارمه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.